حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله دی فاغ سړی باندې رحم وکي چې د شپې پاسي وایقظت امراته او خپل خزم د ځان سره پاسي خپل خزم د ځان سره سکی فاسي دی ورته وی دا د تهجد ټیم دی پاسا زبم تهجد کوم او تم تهجد وکا نو حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإن ابت کو دی خزي سو کو انکار کو بعد ټیم کې خوب ورځ کنه ته پاسا وی پاسا په دې ورسته پاسا فإن ابت صرف هغه ډډه بدل کی پاسا مرګه صبر وکا نو تا ته پته ولګی چې دا پاسي نه اسی باندې وکړه چې پاسه مدا پاسي نه نو حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی نزح فی وجهها الماء په دې مخ ورته اوبو چانګه خزي ته دی وای پاسه تهجد وکا نو فإن ابد کوغي انکار وکړي چې زنه شم پاسه دې ستړي ما ورستو پاسه ما نو نبی رسول الله فرمایي دی خوب د تختولو د پاره ورته په مخ باندې سو چانګه او بو چانګه چې په مخ دې ورته یخي بو وشته نه غو واپس چې را پاسه وځه اوس خو پاسه دې اوس خو پاسه کنه تهجد وکا بس تهجد وکړه نو نبی رسول الله فرمایي کم سړی چې په خپل پاسي خپل خزه تهجد نه پاسي الله دې په رحم وکړي الله دې په دې سو کې